سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. درود شریف. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه في أول كلامنا وأوسط كلامنا وآخر كلامنا. مونږ او تاسو تیری جمعې د منځ اوقاتو متعلق بیان شروع کړو، نو اوس دغه اوقات تاسو ته بیان شو چې سبعی وقت کله شروع کیږي اور کله پوری وي، اندرنګ مسپخین، اندرنګ مازدیګر، اندرنګ ماښام، اندرنګ مسخوتان. نو اوس درته یو څو نور مسائل بیانوي چې دغه منځونو خو دغه اوقات دي، خو دي کې اوس مستحب یا څه شی دي. یعنی دغه وقت کې مثلا سبعی وقت دی او سبعی منځ دی د پاره خو وقت طلوع فجر نه ونسه تر طلوع آفتابه پورې دی. نو اوس مستحب څه شی دی چې کم وقت کې دغه سبعی منځ ادا شي. نو سبعی د پاره مستحب هغه سپینواله دی. یستحب الاسفار بالفجر. زمونږ امام صاحب رحمت الله علیه په نیز باندې یعنی طلوع د فجر څه وشوه، صبح صادق شو، نو دغه وخت کې هم تیاره تیاره وي، نو څوره پورې څه رڼا نه وي شوي. اگر که سبعی مونځ بسته کولی شي جایز دی درته. مثلا که ته چېرته په سفر باندې روان وي نو بس سبعی مونځ دی وکه، صحیح شو. خو دا دی چې مستحبه دا دی چې کله ښه رڼا خورا شي، او دې دپاره زمونږ علما بیا دا کوي چې دغه تقریبا طلوع آفتاب نیمه ګنټه پورې وقت مینځ کې پکار دی چې اوس داسې شي که چېرته دا سبعی مونځ کوي یا امام مونځ کوي، دې کې که چېرته څه غلطي وشوه، څه وشو، نو دوباره دومره وقت پکار دی چې دا دوباره مونځ د ادا کړلی شي خپل وقت کې نه. نو دې د واجې نه نیمه ګنټه وقت کم از کم دا ورکی وي. اور بل مسپخین منځه ولا مستحب وقت چې کله د اوړي موسم وي نو بیا تاخیر ورکې مستحب دی. اوړي موسم کې ځکه ورځ ګارمه وي، لکه عموما ژمي کې منځونه هغه 1:30 بجې کېږي، نو اوړي کې بیا پوکام 2:30 درو پورې دغه مونځ رسوي او دا رسولی شي مستحب دی. اور ژمي په موسم کې بیا بیړه کول دا افضل دی، مستحب دی. یعنی څومره څنګه زوال وشي، زوال د بعد بیا زر مسپخین منځ ادا کول دا مستحب دی. اندرنګ بیا اوس ژمی دی، خو څه کله وره دی، نو سورو اوس نن سبا خو دغه ګنټې راوتلي دي، تا ته وخت ښیي چې یاره زوال ختم شو، زوال شروع شو. مونږ او تاسو خو په ګنټو ګړیو باندې چلیږو، خو مخکې خو دغه ګاډیانې نه وي. نو فقهاو د مسله کړې دی چې کله اسمان اوروي نو بیا ژمي په موسم کې لغونې تاخیر پکار دی چې تا ښه یقین راشي چې یاره اوس په زوال شوی وي، بس مسپخین وقت داخل شوی دی. اندرنګې مازدیګر دپاره تاخیر دا مستحب دی، خو تر څو پورې چې دغه نور دا متغیر شوی نه وي، یعنی نور کې تغییر تبدیلی نه وي رغلی چې هغه خپل رڼا هغه کمزوري کړی وي، خپل کم تپش دی هغه یې کمزوری کړی وي دوره پورې. نو تاخیر کول مزدیګار، یعنی مزدیګار وقت داخل شو بس فوراً مزدیګار منځ ما ادا کوه، بلکې لغونې تاخیر کول دا ورکې مستحب دی. خو څه کله بیا وره دی، نن سبا خو ګاډیانې دي، خو به هر حال څه کله وره وي نو بیا ورکې بیړه کول دا پکار دی، ځکه څه بیا دې کې پته نه لګي څه نور درنه پریوزي او اسمان وره دی، وقت په خاتم شي. نو دې د واجې نه څه بس مازدیګار وقت داخل شو نو بیړې سره مازدیګار منځ ادا کا. اندرنګې ماښام منځ کې بیړه کول دا مستحب دی. ماښام اذان څه وشي یعنی وقت داخل شو نو بس څومره زر وي ماښام منځ ادا کوه. خو دې دپاره چې نن سبا زمونږ امام صاحب رحمت الله علیه هم دغه مسلک ته احناف ولا څه ماښام منځ کله وشي، ماښام اذان څه کله وشي، نو بیا دومره وقت ورکې پکار دی چې د خلک څه کم جامې ته راتلو شوقین وي، جامې ته ځان رسول غواړي چې هغو د جامې ته راشي.
زمونږ خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم معمول هم داو چې کله اذان وشوله نو بیا به آرام آرام سره مسجد طرف ته راتللو، دې دپاره چې کم خلک لرې نه رسي نو هغه هم راشي او جومات کې شریک شي. نو دې د واجې نه ماښام منځه کې دغه 2-3 منټه ورکول دا بهتره طریقه دی چې اذان د بعد 2 یا 3 منټو بعد د جامه ودرولی شي. اندرنګې چې کله اوروي اسمان نو بیا ماښام منځه کې لږ تاخیر دا مستحب دی، ځکه چې اوس میره سترګې ته پاته نه لګي چې میره سترګه پرېوتلې دی او که نه. خو دغه مسله هم نن سبا نشته، نن سبا ګړیانو باندې چلیږو. مسخوتان منځ کې تاخیر کول دا مستحب دی، یعنی مسخوتان مون څومره څه وروسته ادا شي. خو نن سبا خو کیسه خرابه دی چې نن سبا خو څه لیټ شي بس خلکو ورته بیړه وي چاله زر زر کوه، ځکه عبادت نه خلاصی دی، نور نفلی عبادات شتانه، تلاوتونه شتانه، ذکر اذکار شتانه، دینی کتابونو مطالعه شتانه، خو بس یې چې زر زر ځان فارغ کو، بس بیا اوده کیږو یا موبایل ته ځان فارغ کو. اوس یوه بله مسله دی چې یو وخت کې 2 منځونه جمع کول دا جایز دی او که جایز نه دی. نو زمونږ احنافو په نیز باندې 2 منځونه په یو وخت کې کول دا جایز نه دی. لکه مثلا مسپخین وخت ته په سفر باندې رواني اراده ده دی، نو دغه مسپخین وخت کې ته د مزدیګار ولا منځ هم وکې دا جایز نه دی. اندرنګې مزدیګار ولا وخت ته ورسره ماښام هم وکې، اندرنګې ماښام سره ته مسخوتان هم وکې. 2 منځونه په یو وخت کې کول دا جایز نه دی. دې دپاره دلیل دا دی چې قرآن مجید کې الله تعالی فرمای ان الصلاة كانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، چې منځونه دا په خپل وخت باندې فرض کړلی شوي دي، یو د منځه فرضیت اور بل په خپل وخت باندې. نو مسپخین مونځ به مسپخین وخت کې کوي، مزدیګار مونځ به مزدیګار وخت کې کوي، ماښام مسخوتان مونځ ته ماښام وخت کې نشي کولی، اندرنګې مزدیګار ولا ته مسپخین وخت کې نشي کولی، خپل وخت کې به کوي. اوس امام شافعي رحمت الله علیه په نیز باندې چې یو سړی دی هغه مسافر دی، په سفر اراده دی، اندرنګې یا څه یره دی ورسره، څه بله خبره دی، څه عذر دی، نو دې د واجې نه چې دا 2 منځونه په یو وخت کې کولی شي. هغه دپاره یو حدیث هم پیش کوي، خو هغه ولا دغه قول دا ضعیف دی، زمونږ احنافو په نیز باندې نه کیږي. بیا هغه ته زمونږ جواب دا کوي زمونږ فقهای کرام چې قرآن مجید کې الله فرمایي چې په خپل وخت کې فرض کړلی شوي دي، اور حدیث او څه قرآن کله خپل منځ کې مقابله راشي نو قرآن ته به ترجیح ورکولی شي. اور اندرنګې دویم جواب دې ته دا کوي چې هغه جمع کول د منځونو هغه صورتن جمع کول دي، اور خوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دا ثابت دی. ابن عباس رضی الله تعالی عنهما حدیث روایت دی چې 2 منځونه صورتن جمع کول دسه لکه اوس مسپخین منځ دی دا ته مؤخر کا ورسته کا یعنی په سفر باندې چرته رواني خپل سفر جاری ساته، نو دغه آخري وخت کې ته ودرېږه، مسپخین منځ وکه، څه کله مسپخین منځ تا وکو نو وخت به بس مزدیګار ته قریب وي، ختمیږي به لګیا وي. نو اوس لغونې صبر وکه، څه کله مزدیګار وخت څرنګې داخل شي نو مزدیګار وخت وکه. نو اوس دغه جمعواله خو راغلو، خو دا صورتن جمعواله دی، حقیقتن جمعواله نه دی، ځکه تا مسپخین منځ خپل وخت کې کړی دی اور مزدیګار منځ خپل وخت کې کړی دی. نو دغه شانتي جمعواله هغه حدیث مبارکه او مطلب دا دی چې جمعواله کولی شي. زمونږ احنافو په نیز باندې 2 منځونه په یو وخت کې جمع کول دا جایز نه دی، عذر سره وي او که بغیر د عذر وي. بیا حج کې 2 منځونه جمع کولی شي او دا جمع کول بیا واجب دي، او دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هم جمع کړي دي، صحابه کرام هم جمع کړي دي. لکه په عرفه کې عرفات میدان کې یوم عرفه کې مسپخین اور مزدیګار منځ دا جمع کول دا واجب دي. مسپخین اور مزدیګار امام پسې کیدلی شي اور مسپخین وخت کې کولی شي. اندرنګې مزدلفه کې بیا ماښام اور مسخوتان منځ دی، دا به کله کیږي، یعنی کله ته مزدلفه ته روان شوي، مزدلفه ته ورسېدې، کله هم ته ورسېږې، مسخوتان ورسېږې، شپې ناوخت ورسېږې، څرنګې ورسېدلې اول به ماښام منځ وکې، بیا به مسخوتان منځ وکې. او دا قضایي ماښام نه، قضایي خو هر وخت کولی شي، قضایي نه دی، بلکې دا د ماښام منځ دی، خو دغه مزدلفه کې کول دا واجب دی.
نو دینه علاوه دوه منځونه په یو وخت کې جمع کولای نشي. اندرنګي یو څو هغه وختونه دي چې هغه کې بالکل مون جایز نه دی. یو څه کله نور راوخیږي طلوع آفتاب دغه اشراق نه پهله څه کم وخت سبعی وخت ختم شو نو اوس آفتاب میرسترګه راوختله څوره پورې چې دا بره ختلی نه وي چې دا تقریبا 14-15 منټه ورکې لاګي نو دغه دوران کې بالکل مونږ نشي کولی نه سجده لګولی شي د تلاوت نه نفل کولی شي نه فرض کولی شي نه جنازه کولی شي. اندرنګې زوال وخت کې زوال وخت څه دا کله میرسترګه بالکل اسمان مینس کې ودرېږي نو دغه وخت کې هم مونږ کول دا جایز نه دي. دا تقریبا 14-15 منټه وقفه دا هم دی چې دغه نور به د مغرب طرف ته سي او دغه سوره د مشرق طرف ته روان وي او دا تقریبا 4 غوتو پورې دغه سوره راسیږي. دغه دوران کې مونږ کول جایز نه دي. چې کله 4 غوتو نه دغه زیات شي نو بس بیا جایز وخت مسپخین وخت شروع شو. دریم وخت څه دي کې هم یو مونږ هم نشي کوله نه نفل نه فرض. هغه څه کله نور پریوزي دي ته اسفرار الشمس یعنی نور هغه دیږي بیخ ته ورسیږي او دغه کینارو کې ته وګوري د نور ولا تا سورواله کتل شي خو نور درته نشي کتل نو دغه وخت کې هم ته مونږ نشي کوله. خچرته دغه مزدیګار وخت ولا مونږ ته نه دی کړي دغه مزدیګار بیا دا کول شي دا میرسترګي ډوبېدو نه مخکې دا ادا کدا کول شي. اوس خد دغه وخت کې تا ته جنازه حاضر شوله دغه وخت کې نو بیا جنازه کول دا جایز دی خو سره د کراهت مکروه دی خو جایز دی. ځکه پیغمبر علیه السلام حدیث مبارک دی چې کله جنازه تیار شي نو بیا ورکې تاخير ما کو. او دغه اوقاتو کې سجده د تلاوت اندرنګ نفلونه دا مکروه دی دا نشي کوله. اندرنګ اوس یو څو هغه وختونه چې هغه کې فرض کول شي نور منځونه کول شي خدا دې نفل ورکې نشي کوله. یو دا چې کله صبح صادق شي شپه 14 شي سبعی وخت داخل شي نو صرف د سبعی ول سنت کول شي اندرنګ قضا ګرځول شي خو نفلونه ورکې نشي کوله. اندرنګ چې کله سبعی منځ وشي تر نور خطو پورې اشراق پورې نفل نشي کوله. اندرنګ مزدیګار منځ د بعد تر میرسترګي ډوبېدو یعنی مخامه پورې نفل نشي کوله. اور اندرنګ څکله جمعې په ورځ باندې امام کله خطبه ته راوځي یعنی په منبر باندې کینی نو بس اوس نفلونه کول دا مکروه دي نفلونه سنت دا نشي کوله. اندرنګ اقامت په وخت کې څکله امام اقامت کوي نو دغه وخت کې هم نفلونه سنت نشي کوله. که کوم سنتو باندې تا شروع کړی دي هغه پورا کا نفل باندې شروع کړی دي 4 رکعاتو نیت ته تړل دي ته په دویم رکعت باندې باز دویم رکعت باندې ته سلام پر خوا مسبخین نیت ته تړل دي 4 رکعاتو سنتو د دې کې څکله اقامت شروع شو خته اول رکعت کې نو بد دویم رکعت ورپسې پورا کا د نفل شو سنت په جامع د بعد وکي. اندرنګ کچرته 3 رکعات د کړي نو بیا 4 رکعات پورا کا اور امام سره جامع کې شریک شه. خود دغه وخت کې بنیت نه تړي چې د دې کې امام ته پر اقامت کیږي او د دې ته یو غړ کې ودرې 2 رکعات نفل یا مسبخین 4 رکعات سنت کوي. سبعی کې دا گنجائش تا چې سبعی سنت ته کول شي ځکه سبعی ولا سنت دا واجب ته نشدو دي اور بیا ته د جامع د بعد کول نه شي. نو دي کې بیا فقهاو د اجازه کړی دي چې د مسجد یو غړ ته ودرېګا او دغه سنت ادا کا. خو هغه سړی به دا کوي چې کم سړی دا یقین وي چې زه د 2 رکعات سنت وکم اور هغه باوجود ز امام دی دویم رکعت کې مندل شم یعنی په اتحیاتو کې هم څه کله ته مندل شي سلام پر خوونو نه مخ کې نو ته د 2 رکعات سنت کول شي او 2 رکعات سنت ته هم وشو د جامع ولا ثواب د هم وشو جامع کې هم شریک شوي. او کبه ته دا ګمان وي چې جامع رنه مکمل سي نو بس بیا به هغه سنت پرېګ دی بیا به جامع کې شریک شي. اندرنګي عید په ورځ باندې څکله سبعی منځ وشي نو بیا څوره پوری چې عید منځ نه وي شوه نفلونه کول دا جایز نه دي نه په مسجد کې نه په کور کې نه په عیدګاه کې. او څکله عید منځ وشي بیا عیدګاه کې نفل نشي کوله کله کور ته راغلی خپل مسجد ته راغلی نو بیا نفل کول شي.
اندرنګ چې کله وخت تانګ وي لکه اوس مزدیګار وخت ماخام وخت تانګ دي تانه ته اوس نفل کوي نفلو کې مشغولېږي تانه ماخام مونځي نو ماخام مونځ بکای اندرنګ مسپخین وخت دي در سره کام پاتې شو اوس کچرته ته نفل کوي نو مسپخین مونځ نه کزه کیږي نو بس نفل به نه کوي مسپخین مونځ به ادا کی اندرنګ یو هغه وخت کې مونځ کول مکروه دي چې کله سړی وږی وي اور روټه خا تیار وي نو دغه وخت کې منځ کول دا مکروه دي ځکه د دې ته منځ ته توجه نه کیږي ته باندې پلیټونو تسترګې غړې دسترخوان ته بسترګې غړې نو لہذا دغه شانتي شی چې هغه منځ خشوع خضوع خرابوي نو اول هغه شي نه ځان فارغه که څه هغه روټې وي یا هغه بل څه شی هم وي خچرته وخت تانګو مونځ نه بیا کزه کېده نو بیا خو به مونځ کوي بیا اگر که روټې ته د زړه کېږي څه کېږي اندرنګې داسې څه کله تا ته وړوکې او دسماته راغلی یا غټ او دسماته در راغلی او یا در باندې هوا زور کړی دی نو دغه وخت کې هم منځ کول مکروه دي دغه تقاضونه به ځان فارغ کې ځان به ښه په آرام په سکون کې هغه د بعد به منځ ته ودرېږي